له بادغیس او کندهار وروسته طالبانو پر غزنی ښار برید کړی. د غزنی ښار 5مه حوزه او کمربندي پوستی یو په بل پسې سقوط شوي. د غزنی اوسیدونکي وایي له بېلابېلو خواوو طالب اروپکو پر دغه ښار بریدونه پیل کړي او د ښار 5مې حوزې یو په بل پسې د کمربندي پوستو تر سقوط وروسته سقوط کړي دي. دوی وایي د ښار امنیتي کمربند مات شوی او بېلابېلې پوستي پرته له دې چې جګړه وکړي لاس پورته کوي. سرحد ورځپاڼې ته په غزنی ښار کې د هغه ځای اوسیدونکو ویلي دي چې طالبانو په یو وخت کې پر امیر محمد خان کلا، حیدرآباد پل، نوآباد، زنګل باغ او ګنج سیمو باندې بریدونه کړي دي چې تر اوسه روان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي طالبان د هوان مرمۍ هم پر ښار وروي چې پر بېلابېلو ځایونو رالګېږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د حکومت له رهبرۍ سره له یوې برخې چارواکو سره نن خوست ته په هوایي سفر تللی و. بلخوا غزني کې 21 ترهګر طالبان هم وژل شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د غزني ولایت مرکز اړوند لشمک او بکول سیمو کې د خواجه عمري ولسوالۍ کې طالبان په نښه کړل چې په پایله کې 21 طالبان وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. همداراز د طالبانو 2 موټرونه، یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.